السلام علیکم ورحمت الله. محترمینو، نن در سره یو خاص او مجربه او طاقتوره وظیفه شریکه کوم چې خاص کر د مال او د دولت لپاره ده. هغه ځوانان، هغه کسان چې د کاروبار په تلاش کې وي، کاروبار یې نه وي، د رزق په تلاش پسې وي، رزق نه وي، د پیسو په تلاش پسې وي، پیسې نه وي. ان شاء الله دا یو وظیفه، دا یو صفت دی الله تعالی داسې کله تاسو وکړئ، لغه نه بعد دعا وکړئ که د کاروبار لپاره یو کې ښه روزګار لپاره هغه به الله درکړي، او د رزق د برکت لپاره یو کې په رزق کې به الله درته برکت واچوي. که په تجارت کې د برکت لپاره وکړي، په تجارت کې به الله تعالی درته برکت واچوي. دوستانو، دا وظیفه پر خوله ویلو باندې اسانه ده، خو ډیره طاقتوره او مجربه ده او ډیره پاورفل ده. ان شاء الله د دې وظیفې په کولو سره که هر انسان دا وظیفه وکړي، د دې وظیفې کولو نه بعد به هغه انسان غریب نسی، مسکین به نسی، هیڅ کله به دته د فقر شکایت نه وسی، هیڅ کله به د تنګدس نسی، او هیڅ کله به یې چاته محتاج نسی، غریب به نسی. او دغه وظیفه چې په کم کور کې ویل کیږي، کې نارینه وایي، کې زنانه وایي، هغه کور به له فقر نه مسکنت سره نسی بخ. او کم انسان چې له دې وظیفې سره ځان شناخته کې، ګوري دوستانو، کم انسان چې له دې وظیفې سره ځان شناخته کې، الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره دته په خپل کاروبار، په خپل روزګار کې ترقی ور نصیب کی، الله تعالی به پر مخ باندې بوزي. او که یو انسان د نوکری په تلاش کې وي، دغه لپاره یو وایي هم به الله ورکي. که یو انسان د کاروبار په تلاش کې وي، ښه کاروبار ځان ته راایستل غواړي، هم به ان شاء الله د دې وظیفې په کولو سره الله به یې ورکړي. او دا داسې وظیفه ده دوستانو چې چا هم کړی ده، بیا د فقر شکایت نه ده کړی، بیا د غریبي شکایت نه ده کړی، بیا د مسکنت شکایت نه ده کړی. نو لہذا دوستانو، وظیفه درته کوم چې ډیره اسانه وظیفه ده. الله تعالی خالق او رازق ذات دا هر څه پیدا کوي او هر څه خپل بنده ته ورکوي، هر بنده ته پر خپل ځای، بلکې ټول که حیوانان دي که انسانان دي پر خپل ځای، پر خپل وخت باندې رزق ورسوي. نو د وظیفې طریقه درته کوم دوستانو. وظیفه ډیره اسانه ده او ډیره مجربه ده او ډیره طاقتوره ده. دا وظیفه به یا د ماسپښین له لمانځه نه بعد، یا د ماښام له لمانځه نه بعد، یا د مازدیګر له لمانځه نه بعد، په دغو درو وختو کې چې تاسو ته هر وخت پیدا سو، هغه وظیفه په دغو درو وختو کې کوئ. خو یاد ساتئ له لمانځه نه بعد به یې کوئ، له چا سره به دنیوي خبرې نه کوئ. کله چې له لمانځه نه فارغه سوست دا وظیفه وکړئ. د دې وظیفې اجازت نارینه زنانه هر چاته سته، هر څوک یې کولی سي. نو د وظیفې طریقه دا د دوستانو په دغو درو وختو کې چې تاسو په هر وخت کې کوله، دا به مسلسل تقریبا 11 ورځې وکړئ. یعنې په اوله ورځ کې د هر لمانځه نه بعد شروع کړه، په دې بله ورځ هم له لمانځه نه بعد کوه. کله چې له لمانځه نه بعد فارغه سوې، اولین 3 واره درود شریف ووایه، اسانه درود چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، که مو دا هم نه وي زده. او بل اسانه درود چې اللهم صل اللهم بارک، موږ تاسو یې په لمانځه کې وایو، هغه 3 واره ووایه. له هغه نه بعد 111 واره دا وظیفه ووایه، کوچنۍ وظیفه ده، 111 واره. سبحان الخالق الرزاق، سبحان الخالق الرزاق، سبحان پاکی دی وی خالق لره سی پیدا کوونکی ده، او رزاق سی رزق ورکوونکی ده. هغه یوازې نه الله ده، بل څوک نه ده، نه د چا د وس کار ده. نو دا 111 واره ووایاست. په پای کې بیا هغه درود شریف کوم چې تاسو په مخ کې ویلی ده، که کوچنی درود وي که د لمانځه درود وي، چې هر یو تاسو ویلی وي، په پای کې بیا هغه درود شریف ووایاست. په خپل ګریوان کې د جوف کړه، او له هغه نه بعد الله تعالی سپورته کوي د رزق لپاره، د فقر د مسکنت د ختمولو لپاره، د کاروبار د روزګار د پیدا کولو لپاره وظیفه وکړئ. الله پاک جل جلاله به ستاسو دعا قبول کړي، الله به تاسو ته ښه روزګار درکړي. او کم زنانه که غواړي چې خاوند یې بې روزګاره وي، د هغه لپاره یې هم کولی شي. کم زنانه که غواړي چې زوی یې بې روزګاره وي، د هغه لپاره یې هم کولی شي.
کم زنانه که غواړي ورونه یې بېروزګاره وي د هغه لپاره هم دا وظیفه کولی شي په خپل کور کې له دغه لمانځه نه بعد دا مسلسل 11 ورځې وکړي 15 منټه له تاسو څخه نه اخلي. اسانه عمل ده. انشاءالله د دې وظیفې په کولو سره به بیا تاسو ماته دعاګانې وکړئ او دا وظیفه به د دې وظیفې په کولو سره به الله تعالی ستاسو دعا قبوله کړي او مال و دولت به درکړي او د ښه کاروبار او د روزګار اسباب به درته برابر کړي. نو دا و دوستانو وظیفه د رزق لپاره بهترینه وظیفه خپله یې هم وکړئ له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې وظیفې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.